الله الرحمن الرحیم. نن درته په دې ویډیو کې چې څرنګه په موبایل کې اکاونټونه مدیریت کړو. د دې لپاره به لومړی راشئ سیټینګز یا تنظیماتو برخه به خلاص کړئ. لاندې به اکاونټس اند بیک اپ برخه پیدا کړئ. اکاونټس اند بیک اپ برخه دغه برخه باندې دا پاسنۍ برخه ښکاري، یو اکاونټس اند بیک اپ ورته لیکلي په همدغه برخه باندې به کلیک وکړئ. پاس برخه کې منیج اکاونټس ښکاري، لومړنی آپشن ده، یعنې د اکاونټونو مدیریت یا مدیریت اکاونټ ها. په دغه برخه کې مو چې کله کلیک وکړ نو درته به په موبایل کې ټول هغه اکاونټونه چې تاسو په موبایل کې لرئ ښکاره شي. لکه دغه برخه کې ماته د واتساپ لپاره 2 اکاونټونه، د ټلګرام اکاونټ، میټ او همدارنګه ګوګل اکاونټ، فیسبوک اکاونټونه شتون لري. کوم اکاونټونه چې په موبایل کې لرئ ټول به درته ښیي. اوس که چېرته کوم یو له منځه وړل غواړئ، لکه ما واتساپ انتخاب کړو، لاندې ریمو اکاونټ به کلیک کړئ او اکاونټ به درسره له منځه ولاړ شي. که چیرې ایمیل ادرسونه هم کولی شئ ورباندې مدیریت. که چېرته کوم ایمیل ادرس غواړئ چې له منځه یوسئ، ایمیل ادرس په کلیک کړئ، لاندې ریمو اکاونټ برخه ښکاري، په همدې باندې په کلیک سره به ایمیل اکاونټ له منځه لاړ شي.